سو اوورویو باندې کلیک کوئ. په دې پاسه لاین کې تاسو ته وګورئ دلته کې اودینس ریټینشن او ریوینیو هر یو سیز د تخکارین په ټرینډ به کلیک کوئ. چې په ټرینډ باندې کله کلیک کوئ نو دلته کې وګورئ دا تاسو ته ښایي دلته کې دا ټاپ سرچ کې چې په یوټیوب کې نن سبا په ټاپ باندې سرچ څه دي دا ټاپکونه چې وګورئ دې کې به تاسو یو ټاپک د خپل وس تاسو هم په یوټیوب کې کامیابېدی شئ. کم سوالونه به چې تاسو د خلکو نه کول او تاسو به د خلکو ویډیوګانې ډېرې کتئ چې موږ ویډیو په څه جوړه کړو، څنګه یې جوړه کړو، مخې ته خلک څه خوښوي، زموږ لایک په څنګه راځي، کمنټ به څنګه سیوا کېږي. د دې باره کې یوټیوب په خپله یو AI ټول چې کوم دی هغه کړی دی. په هغې کې مکمل تاسو ته هر یو سیټ اپ دی چې ستاسو نیکسټ ویډیو په څه به جوړوئ نو ستاسو ویډیو به وایرل کېږي. د هغې نه پس هغې کې تاسو کتئ شئ، نیکسټ آیډیاز به پکې ملاویږي تاسو ته اسانه طریقه باندې. مکمل هېڅ مسله پکې نشته دی. تاسو به ګورئ پکې چې هغې ټول کې څنګه دغه کېږي. تاسو د AI ویډیو پکې په یوټیوب کې دننه هم جوړولی شئ. هغه پکې هم یو مسله ده، خو د ټول نه مخکې چې کوم شی دی AI ټول د هغې په باره کې دا خبره ده چې ډایرکټ ځو چینل ته او زه تاسو ته ښیم چې هغه AI ټول چې دی هغې باندې به تاسو څنګه کار کوئ او تاسو ته به څنګه چینل آیډیاز درکوي او څنګه به تاسو وایرل کوئ. ټیم ځل نه ضایع کوو. دوه اپشن دي، یو په وایټ سټوډیو کې دی، یو چې کوم دی نه په کروم براوزر کې چې تاسو به څنګه د دې نه ارننګ کوئ، څنګه په طریقه باندې به تاسو ته پته لګي چې موږ نیکسټ ویډیوګانې جوړې کړو، په څه باندې جوړې کړو، په څه طریقه یې جوړې کړو چې زموږ ویډیوګانې وایرل شي. نو چې په دې تاسو اوورویو باندې کلیک کوئ، په دې پاسه لاین کې تاسو ته وګورئ دلته کې اودینس ریټینشن او ریوینیو هر یو سیز د تخکارین په ټرینډ به کلیک کوئ. چې په ټرینډ باندې کله کلیک کوئ نو دلته کې وګورئ دا تاسو ته ښایي دلته کې دا ټاپ سرچ کې چې په یوټیوب کې نن سبا په ټاپ باندې سرچ څه دي دا ټاپکونه چې وګورئ دې کې به تاسو یو ټاپک د خپل ریلیټډ سلیکټ کوئ او د هغې په حساب باندې به تاسو ویډیوګانې جوړوئ. دا یو اپشن شو. دویم اپشن چې کوم دی د ریسنټ چې کوم ویډیوګانې دي دا وګورئ. دا ویډیوګانې په دې کې چې کوم ستاسو د ټاپک سره لګي کومې ویډیوګانې هغه ویډیوګانې به سمپل څه تاسو به په هغې باندې ویډیو جوړولی شئ او په هغې باندې هم ستاسو ویډیو وایرل کېدی شي. په دې کې د دې وجه دا ده چې تاسو ته اندازه وشي چې یاره دا په ټاپ باندې څه چلیږي او نن سبا ویډیوګانې کمې وایرل دي. اوس په دې کې که تاسو چې ته راشئ کنټینټ ته او دلته کې په کنټینټ باندې کلیک کوئ نو په کنټینټ کې چې تاسو وګورئ نو لاندې چې راشئ نو لاندې تاسو ته خپل چې کوم شارټ ویډیوګانې دي یا لانګ دي چې کومې زیاتې چلیدلي دي هغه تاسو ته ښایي. دا اوس دا چینل دی دا وګوره دا 94% چې کوم دی دا د یوټیوب سرچ نه دی راځي. اوس چې داسې سکرول کوئ دې بل طرف ته دې کې وګورئ 28 ورځو کې چې کوم په دې کې زیاتر سرچ شوي دی په یوټیوب کې هغه څیزونه تاسو وګورئ نو هغه دا دي. په دې ټاپکونو باندې تاسو آرام سره ویډیوګانې جوړولی شئ او د دې نه هم ستاسو ویډیوګانې وایرل کېدی شي. اوس که تاسو وایئ چې یاره موږ سره دا نه شو کېږي یا موږ ته دا نه راځي د هغې نه پس به موږ څه کوو نو سمپل به تاسو څه چلو کوئ چې کرام براوزر به اوپن کوئ. په موبایل کې چې کرام براوزر اوپن کوئ نو په سمپل په هغې کې دا اوس ما کرام اوپن کړو. ستاسو چینل چې کوم دی هغه به دلته کې تاسو اوپن کوئ. په دې کې دوه طریقې دي. یو طریقه دا ده چې دا تاسو په اصل د لاندې دا په دې سیټ کې تاسو ته که ښکاري د ویډیو د آپشن دی دلته کې چې تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته دلته کې یو انسپایریشن آپشن راځي. په دې انسپایریشن آپشن کې چې تاسو کله وګورئ نو تاسو ته دا ویډیوګانې ټولې آیډیاز درته رالې چې کومې ویډیوګانې د دې چینل دپاره دي نو دلته کې وګورئ تاسو ما ته دا ویډیوګانې رالې چې یاره ستا په چینل باندې دا ویډیوګانې چې کوم دي په دې باندې نیکسټ ویډیوګانې جوړې کړه. په دې باندې نیکسټ جوړې کې دا وګورئ نو دا هر یو څیز یې ورته لیکل دی چې د چینل ګروت دپاره دی، د سکیورټي منیجمنټ دی یا د څه شیز دی ستاسو د چینل ریلیټډ. که تاسو وایئ چې یاره موږ ته دا هم نه راځي په دې باندې هم موږ نه پوهېږو نو سمپل دا پاسه دې ځای کې دا آپشن چې تاسو ته کوم ښکاري د سټار غونته کې AI والا خپل آپشن دی دا به کلیک کوئ. دلته کې به دې ته ووایئ چې زما دپاره نوې ویډیوګانې چې کومې دي هغې آیډیا ما ته راکوئ چې زه څنګه ویډیوګانې جوړې کړم او زما ویډیو وایرل شي. نو چې کله په دې باندې تاسو کلیک کوئ دا ګورئ لږ غونته کې سرچ به اخلي. اوس په د پوره چینل سیسټم به چې کوم دی هغه به راواخلي هغه به موږ ته ووایي چې بهی په کومه طریقه باندې موږ نورې ویډیوګانې لکه مطلب ورکړو چې زموږ ویډیوګانې وایرل شي موږ ته به څنګه پته لګي. نو په هغې کې سمپل دا وګورئ دلته کې به دې لږ غونته کې سرچ وکړي. دا ګورئ اوس سرچ یې شروع کړو. اوس په دې سرچ کې چې تاسو وګورئ دلته کې دا سرچنګ شروع دی او په اسانه طریقه باندې دا د چینل مکمل سیسټم راغی. نو که دلته تاسو ته ښکاري نو دلته کې دا وایي چې یاره دا د پښتو یوټیوب ګروپ چینل دی او په دې باندې کومې ویډیوګانې چلیږي نو دا وګورئ کمپیټیبل AI پښتو ټیک ټاک او دا هر یو شیز پرې راغی. ټیک شوه. په دې باندې څنګه دا اوس وګورئ دا ټاپ ټرسټډ موبایل ارننګ اپ او دغه شانتې نور چې لاندې کمې راشي نو کومن یوټیوب مسټیک دا درې ټایټل یې موږ ته راکړی او د ټول نه پاورفل چې کوم دی هغه انیبل 2026 کې دا هر یو شیز دلته کې تاسو ته راغی. اوس که په دې هم تاسو نه یې پوه شوي نو په کمنټ کې ډن ولیکئ چې نیکسټ ویډیو چې ستاسو څه مسلې په هغې حساب باندې به جوړوم. نیکسټ ویډیو کې به ملاویږو. ټایم دل ډېر زیات نه ضایع کوم خو ما وایي چې یاره تاسو سره دا شیر کړو چې دا به تاسو څنګه کوئ.